په تیره ویډیو کې مو بحث کړی چې څرنګه کولی شو د سیلر اکاونټ په فایور کې پرانیزو. په نن ویډیو کې بحث کوو چې څرنګه کولی شو د سیلر اکاونټ نه بلکې پروفایل په فایور کې بشپړ کړو. خپل پروفایل د سیلر پروفایل بشپړ کړو. که کوم ځای کې کمای لري یو ځل پرې لیدنه کوو هغه پوره کوو. همدارنګه ګورو چې څه موږ باید په خپل پروفایل کې د یو سیلر په توګه خپل اکاونټ کې اډ کړو. نو د کمپیوټر سکرین ته ځو، په عملي بڼه یې ګورو. زه راغلم، دا اوس پروفایل دی. په دې باندې موږ یو څه کار کړی په تېره ویډیو کې، اما یو څه کار پرې پاتې دی. زه راځم د بېلګې په توګه د یو بل چا پروفایل خلاصوم. تاسو ته د دې دپاره خلاصوم چې تر څو له هغې څخه یو څه آیډیا تاسو ته ترلاسه شي. خو دا خو ټاپ ریټډ سیلر دی. زه به تاسو ته لیول 2 سیلر یا همدارنګه دا هم ټاپ ریټډ سیلر دی. دا لیول 2 سیلر دی. دا به زه اوپن کړم. ګوره دې سیلر په خپل دا چې دی ګوره دا نوم دی، همدارنګه د خپل نوم لاندې دلته یو ټایټل یا سلوګن یا همدارنګه یو شعار لیکلی چې هر رنګه د دې په ذهن کې جوړېږي یا د دوی ته ښه مناسب ښکاري. همدارنګه خپل ګوره معلومات ورکړي دي. همدارنګه ګوره دلته یې لیکلي سکلز ټیسټ. دې ګوره سکلز هم یا خپل ټیسټ سکلز یې هم ټیسټ کړي له فایور سره. ګوره په ایډوبل سټیټر کې دوی امتحان ورکړی، د 10 نه یې 6.3 نمرې وړي دي. همدارنګه کمپیوټر د کسټمر سروس کې امتحان ورکړی، له 10 څخه یې 9 نمرې وړي دي. نو دا ګوره دلته ایډ شوي. همدارنګه دوی سرټیفیکیشن، همدارنګه دا ریویو سیکشن دی، دوی چې فایور کې څومره بایران دوی ته ریویو ورکوي. همدارنګه دا ګوره دا ګیګونه چې دوی جوړ کړي که نه، همدارنګه ګیګونه موږ تاسو انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې جوړو. دا ګوره ګیګونه دي. دې کې ګوره قیمت لیکلی $15. په دې کې $15 لیکلی. زه به دا هلته اوپن کړم. اما په دې کې چې ښکته راشي په دې کې بیا نور قیمتونه هم شته دي. د بېلګې په توګه دا ګوره بیا دا 3 قیمتونه باندې ویشل شوي دي. ګوره چې یو ته یې بیسیک، بل ته یې سټنډرډ او بل ته یې پریمیوم ویل کېږي. ګوره بیسیک کې $15 اخلي، په سټنډرډ کې $55 اخلي د یو ډیزاین پر سر، او په پریمیوم کې چې دی د یو ډیزاین په سر باندې $90 اخلي. همدارنګه په دې ډیزاین کې هم همدارنګه $15 دی، بیا 55 دی، په بل کې $90 دی بخښنې سره. نو راځو موږ هم همداسې یو پروفایل جوړو. ګوره دې په یو انځور لګولی دی، تقریبا ښکلی انځور دی. څېره هم پکې ښکلې معلومیږي، بشپړ ډول سره معلومیږي. نو کوشش وکړئ چې داسې انځور اپلوډ کړئ دې ته چې ستاسو څېره پکې معلومه شي. لومړی راځو انځور به اپلوډ کړو. که په یاد مو په تېره ویډیو کې موږ دا وینډو 11 وال پیپر اپلوډ کړی و چې دا بیا د فایور د آرټیفیشل انټیلیجنس لخوا هغه شو ورته وایي ریجیکټ شو، یعنې دا اکسپټ نه کړه. دا ویلي چې تاسو خپل انځور نه دی. نو دومره قوي ټیکنالوژي څخه دوی ګټه اخلي. زه به راځم پکچر ته وګورو چې موږ سره مناسب پکچر ښکاري. 2 پکچر هم دا وایټ بیکګراوند کې دا ښه دی. دا به اپلوډ کړو او به ګورو چې څنګه معلومیږي. تقریبا بیخي بشپړ دی. نو دا ګوره داسې یو صفحه کلیر ایمیج اپلوډ کړئ. دلته به زه به ولیکم مثلا د بېلګې په توګه expert in a 3D designing، یا د بېلګې په توګه لیکم think a 3D design. نو همدارنګه دلته ګوره موږ تاسو 3D ډیزاین هم ورکړو. همدارنګه تر ټولو بله مهمه آپشن چې دی موږ تاسو سره دلته آنلاین په نوم باندې کوم آپشن دی، دا ګوره موږ تاسو سره فعلا آنلاین دی. خو کوشش وکړئ چې دا تاسو څخه اپلاین نشي، ځکه چې دا افلاین شي بیا تاسو په فایور کې افلاین معلومیږي، تاسو به ونه شئ کولی چې اډر ترلاسه کړئ. نو راځم پروفایل باندې، او پروفایل کې بیا دلته سیټینګ بټن باندې کلیک کوم. سیټینګ ته راځو. سیټینګ کې ګوره دلته موږ تاسو سره کوم ایمیل چې موږ استعمال کړی هم دلته راغی، فول نیم دی. همدارنګه په بل سیکشن کې you are currently offline. زه د افلاین بټن باندې کلیک کوم. چینجز زما پروفایل ته ګوره کومه چې د آنلاین بټن و هغه چې د ډیسیبل شوله، یعنې اوس نشته دی. نو کوشش وکړئ چې دا باید تاسو څخه تل آنلاین اوسي. نو دلته په دې بټن باندې کلیک کوم، ګو آنلاین، او بیا سیو چینجز بټن باندې کلیک کوم. نو سیټینګ ګوره دلته لیکلي سیټینګ سکسسفولي اپډیټډ. نو زه راځم دا اوس ریفریش کوم. دلته به آنلاین بټن موږ تاسو سره راشي، اضافي شي. ګوره آنلاین بټن اضافه شو. نو دا ځینې سیټینګ وو. انشاءالله چې په راتلونکي ویډیو کې موږ تاسو ته په دې باندې بحث وکړو چې څرنګه کولی شو ګیګ جوړ کړو، همدارنګه په هغه کې سرویس وړاندې کړو. بشپړ بحث پرې لرو.